असल पेरे रोजाना वही अल्लाह में तमाम गुनाहों ना खत्म है अगर कर समंदर दर्द गुमरा वाले नहीं हदीस शरीफ के राजी शोर की रात वक्त कलमे दौरद सल पेरे वही सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाह में तमाम वाड़े गुनाहों ना खत्म है अगर कर समंदर दर्द गुमरा वाले नहीं वदे के बवरा ख्याल तातू शारिही वेरे जो हुकूकुल इबाद बना खत्मी क्या न दिजमक वाले पटेरे वाले दखोर हक दे दरोर हक दे प्रति हकुना बरब सुभान अल्लाह ने जो कुरान रोजाना खत्म दिन माफ की प्रति हक पदो खबर माफ कीगी अगसरे यारे प्रति हक काल वर को जिमर इखलास अकड़ा अये जे त्रिवियल अवदार के जमा रब द पारा बखले जमा रबान तनशरा पदे दो खबर माफ कीगी नूर का दौरत इतनी उम्र के करो प्रति हक दबाने दे प्रति हक में न माफ कीगी मुसलसल पेरे न कलाक पेरे सुभान अल्लाह बिहम्दी हुए को प्रति हक के माफ कीगी ना नरों का बचा बाने वर प्रति हक नहीं आगा वर खैर सरवर को नसों को मुसल पेरे दा कलीमा वो सोल मवाइद खैर सरा अल्लाह रब्बुल इज्जत से दा खत्म बख्शल दरबार के कबूल और मंजूर की अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन दाइमन मिन कुल्लि दा اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فأعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق قومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم يسرنا ولا تعسر علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم ول علينا بفضلك خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر العلماء والمدارس والمراكز والإدارات الدينية اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نجعلك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ اے اللہ دار بخاری شریف ختم دار قرآن و تفسیر ختمنا اللہ پخبل دربار کے قبول و منظور کے اللہ سمرون خویند دلت تشریف راوڑے رہے سمر علماء کرام بل قیامتی اوقات پارش کڑی دلتا حضر شوی دی سمر مشایخ دلی وارا نارین دنانا اللہ تعالی ردیو دا عمل پخبل دربار کے قبول و منظور کے اللہ دا عمل زمن گر اصلاح دا پار ذریعو کردے اللہ پدیر آغن بار زمن دنیا خیرت خیصہ کے زمن دا ظلم دنیا اللہ تعالی برابر کے اللہ تعالی زمن کا رجحان قبر آخرت پیدا کے ناغیج کم اسباب دی علوم اندکول مدارس جوڑول تبلیغ لطلل نور اصلاحی پروگراموں کے شریک کے دل اللہ دا طرف سے زمن کا رجحان پیدا کے اللہ دا دے ختم سمر عجر دے امام بخاری اور تمام سمر محدثین امام مسلم امام ترمیدی امام نسائی ابن ماجہ ادم معتین سمر مصنفین اور سمر محدثین اللہ تعالی باغ طول تدیو عجر ور
ورسه امام بخاری څومره شيوخ دي الله په کوم واسطو باندې زمونږ استادان دې موږ ته د حدیث را رسیدلي دي الله غټول ته دې اجر ورسه دې ختم بخاری په دا باندې الله دا قبرونه مزید نور منور کې الله تعالی څومره د دې بخاری طالبان دي لګیا دي د څوک رسیدلي نه دي هغه ټول ته الله تعالی را خوشالي وکړي الله تعالی کوم طالبات او بخاری ولوستو الله تعالی مزید د دین خدمت واخله الله تعالی را پرې د دنیا را پاره غومه استعماله الله تعالی لوی له مدارس دا غو په ذریعہ باندې وچاله الله تعالی دغه علماء مې جوړ کې الله تعالی پورا عالم کې د دیونه د دین کار واخله علم کار کې واخله الله تعالی حاضر مجمع کې چا څومره شوق ده الله تعالی بچي عالمان تان غاړي هغه بچو سره شوق پیدا کې او د حق او خور شوق پیدا کې الله تستا پلار کې ټول بچي ورکی عالمان حافظان دایان مفتیان مجاهدین مبلغین جوړ کې الله تعالی دا څومره حاضرین دي ناری ندی کدنانا د چا د سار مان دي الله غټول ولا پوره کې الله څوک بیماران دي په حاضر مجمع کې کورونه هسپتالونو کې بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي الله تعالی سمرا زمنگا پدې حاضر مجمع کې رچا څوک نه دي دغه دو طالبات والدین شهیدان دي نور پدې حاضر مجمع کې زمنګ دلته کې یو ډېر د مدرسې محسن او معاون روډ سمودا مخ کې وفات شوی زمنګ د علاقې یو لوی عالم مولانا نظام الدین رحمه الله هغه د دنیا نه تله نور څومره الله تعالی زمنګا پر خپلوان دي عامه المسلمین دي نارینه زنانه دنیا نه تلي الله مستانه سوال کو ټول قبرونو نور نډک کې الله درجات ته بلند کې رسول په عذاب کې الله د عذابونو اخلاص کې د خپل رحم او کرم معاملې سره فرمایي الله تعالی سو به اولاد نیک او صالح اولاد ولور کې چا اولادونه نه الله نیکان او صالحان جوړ کې چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ولور کې چا روزگار نشته الله حلال روزگار ولور کې چا روزي کې برکت نشته الله روزي کې ولا برکت واچي الله سوق چې د ادارې سره څه قسم تعاون کوي او نور ادارو سره څومره مدارس هغه سره تعاون کوي الله ته د رکوع په شکل کې د جړا او د دعا په شکل کې الله تعالی دا ټول له دنیا او آخرت خسته کې د دنیا او د آخرت الله تعالی هغه خیرونه ورکړي الله څومره خلک د علماء او دفاع کوي د علماء سره مینه کوي الله ته په اولادونو کې علماء پیدا کوي الله تعالی دنیا او آخرت خسته کې قیامت ورځ د علماء او د انبیاء سره حشر وکړي جنت الفردوس نصیب کې الله تعالی څومره خلک داخلي د مدارس او بدخواهان دي د علماء نه متنفر دي تبلیغی جماعت نه متنفر دي نور د دینی کارونو نه نفرت ته الله دا غو اصلاح وکي الله دا غو پرونه باندې دې سجور محبت پیدا کې الله قبرونو باندې مهر لګیدل الله دا ادارې ته پامن کې الله تعالی زمونږه چې د بیرونو کې د چا څه قسم حاجت ته څوک په جیلونو کې دی ګنا الله دې جیلونو نه اخلاص کې قبرونه دا رزق حلال په طلب کې مسافرای کې الله په خپل کور ولا حلال روزي او برکت روزي ورکې هغه مسافرای د مشاکلونو اخلاص کې الله تعالی راځي څومره ضرورتونه دي مجمع کې باندې روزو هغه درخواستونه کړي چا باندې کړي الله تعالی ارمان دی د ټولو ضرورتونه الله د خپل خزانو پوره کې الله د دې ادارې چې څومره قرضې دي خپل غیبونه ادا کې الله تعالی موږ سبب جوړ کې الله تعالی راځي پلاز پوره کې او الله زموږ پلاز پوره کې دا ثوابونه موږ راکې نور ادارو چې څومره ضرورتونه د دې ادارې الله تعالی خصوصا تعمیری تعلیمي تبلیغي څومره ضرورتونه خپل خزانو پوره کې الله تعالی د نور ادارو چې څومره ضرورتونه تمام دینی مدارس الله تعالی ضرورتونه د خپل خزانو پوره کې الله زموږ د وطن حفاظت وکړي د وطن حفاظت کوونکو حفاظت وکړي الله د وطن چې کوم مشران دیندار جوړ کې الله تعالی کو څوک بي دین دیندار جوړ کې چا په قسمت کې دینداري نه الله موږ ته دیندار مشران راکې الله تعالی زموږ د وطن د بچي او نارینه او زنانو حفاظت وکړي الله تعالی مسلمان چې په کومه خاور پروت ده دا خاور حفاظت وکړي هغه مسلمان هم حفاظت وکړي ربا نن مسلمانانو فکرې نه پیښ الله په کشمیر کې نه پیښ فلسطین کې نه بهيږي افغانستان او چچنیا کې الله تعالی په قبضه کې مسلمان ده الله بس ده نور د خپل رحم او کرم مظاهره فرمایي الله تعالی به دینان ډېر ولې الله تعالی به حیايان ډېر ولې الله نن موږ ته دین بهار وکړي الله تعالی زموږ د وطن کې د کوم مقصد لپاره دا شوی ربا زر تر زر زموږ په ګنا هغه مقصد په دې وطن کې کار کوي الله د حرمین شریفین حفاظت وکړي زر تر زر الله د عمرو د حجونو لپاره الله دا کلاو کې الله زموږ د څومره حاضرین دي سکالم الله عمره لمبوزه
حجون لبوده نر او خبر رول بوده بار بار الله د خپل کو او د خپل نبی پر او زبان سرګ زمون یخه کې الله تعالی نټولو څومره مسلمانان دې حفاظت وکي څومره کافر دي الله تعالی ته هدایت وکي هدایت په قسمت کې نه الله تعالی د زمکه د مخ نه ورک کې الله تعالی زمون ټول راضي شي الله زمون د دعاګان قبول الله سمو خلا غمر لراکه سمونه وخل زمون ضرورت الله غمر لراکه الله ستا نبی جو څومره د خیر دعاګانې کړي الله هغه کوم شریک کې ستا نبی چې څومره شرور نه پناه وغوښتې الله دا تمام شرور نه موږ پناه راکړي حاضرین او تمام مسلمانانو د دنیا نه د توبه وخت الله د هر مسلمان د شهادت مر نصیب کې او د هر مسلمان د مرګ په وخت په جبه دا کلمه د کامل ایمان سره نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله على النبي الكريم على آله وصحبه أمة أجمعين آمين آمين برحمة